دا یو ورور سوال کړی دی چې یو زنانه و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې سبیعه او د هغې خاوند وفات شو، عدت یې تېر نه کو، یو څو ورځې بعد یې چې دی واده وکړو یا بل سړي سره واده کوو، پیغمبر ورته وایي که چېرته نیک عمله سړی ته میلاو شي واده ورسره وکړه. نو زه په دې پوه نه شو، ځکه چې عدت خو د هغه ښځې چې خاوند یې مړ شي هغه 4 میاشتې 11 ورځې دی، نو دې ولې عدت پوره نه تېره؟ ولې ورته پیغمبر وایي چې نیک عمله سړی ته میلاو شي نو واده ورسره وکړه؟ الجواب، یو حدیث ته امام ابن ابي شیبه رحمه الله راوړی، امام ابن ماجه هم راوړی، دا روایت ته مسروق او د عمرو بن عتبه دی. دا دواړو دا خبره لیکلې وه سبیعه بنت الحارث رضی الله عنها، دا یو زنانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې وه. دې دواړو هغې ته دا لیکل ولېږل یسألانها عن امرهما، عن امرها، تپوس یې کوو د هغې د دې مسلې چې دا ستا څه مسله وه، دا خاوند چې دې مړ شو د دې عدت ته څه خبره وه؟ هغې ورته ولیکو واپس جواب، انها وضعت بعد وفات زوجها ب25، وی زما خاوند چې کله مړ کېدو نو زما په خېټه باندې بچی و، او خاوند چې څنګه مړ شو نو 15 ورځې بعد زما زوی وشو یا ماشوم وشو. نو د هغې نه بعد مې ځان تیار کړو چې که چېرته څوک مې غواړي نو چې ما وغواړي. نو یو کس پې تېر شو ابو السنابل ابن بعکک، هغه ورته وی د سبیعې چې ولیده وی قد اسراتي، ډېره تهدید یې ونه کړه، اعتدي آخر الاجلین، 2 نیټې دي د ماشوم د پیدا کېدو او یو نیټه 4 میاشتې 11 ورځې ده، نو کومه چې پکې اخرنۍ ده هغې پورې صبر وکړه، یعنې 4 میاشتې 11 ورځې صبر وکړه، 4 اشهر و10. نو زه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې لاړم، سبیعه وایي وی ما ورته یا رسول الله استغفر لی، زما دپاره بخانه غواړه، زما نه جرم شوی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفي مذاک، بخانه دې ولې غواړو، څه چل شوی؟ هغې ورته خپله قصه وکړه. پیغمبر ورته ان وجدت زوجا صالحا فتزوجي، نیک عمله سړی ته میلاو شي واده ورسره وکړه. دې ورور ته دا اشکال دلته راغلی، ځکه یې تپوس کړي، او دا قسمه اشکالات هغه سړي ته راځي چې هغه مطالعه ډېره کوي او د علماو بیانونه اوري. نو دا حدیث خو ښه صحیح حدیث ته الحمدلله. اوس حضور دې حدیث دې مسلې له او بیا درته وایم زما د خولې نه به تاسو دا خبره ډېره اورئ، خو دا دې لپاره چې د امت علماو ته واپس شي. بیا درته وایم چې عالم د سره نه وي، استاذ د سره نه وي، پوه به نه شي. دې حدیث کې دا مسله ده چې یو زنانه وفات شي، د یو زنانه خاوند وفات شي، نو دا به څومره عدت تېروي؟ اصل دا دی، اصل بنیادي مسله چې ښځه به څومره عدت تېروي؟ 4 میاشتې 11 ورځې. د هغې نه بعد که د دې اراده وشو واده ته، واده یې ورته کولی شي. الله وایي والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و10. په تاسو کې چې څوک مړه شي او شاته ښځې پرېږدي، نو دا ښځې به عدت تېروي 4 میاشتې 11 ورځې. خو د دې نه یوه ښځه مستثنا ده او هغې ته ویله کېږي حامل ښځه، چې په خېټه باندې بچی، په خېټه باندې چې بچی، نو د هغې عدت ختمیږي د ماشوم د پیدایش سره. کیدی شي لنډ شي، کیدی شي اوږد شي، اوږدېدی هم شي، د 4 میاشتو 11 ورځو نه به اوړېدی شي، او کیدی شي څه شي؟ لنډ شي. اوس د دې زنانه عدت کله ختم شو؟ 15 ورځې پس. ولې؟ ماشوم پیدا شو، 15 ورځې پس ماشوم پیدا شو. بعض علما خو دا وایي چې کومه نیټه وي مخکې پوره شو، بس تقي سره عدت ختمېږي، که ماشوم پیدا شو که 4 میاشتې 11 ورځې مخکې تېرې شو. مقصدي خبره دلته د ورور د وضاحت لپاره دا کوو چې سبیعه 15 ورځې بعد ماشوم پیدا شوی دی، نو عدت یې څه شو؟ عدت ختم شو. ځکه ورته پیغمبر دا خبره وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه ووایي؟ وایي که چېرته نیک عمله سړی ته میلاو شي نو واده ورسره وکړه. ګوره داسې نصیحت یې ورته وکړو لکه څنګه چې نارینهو ته کړی، لکه حدیث کې راځي چې د ښځې سره چې نکاح کېږي د 4 خبرو د لاسه، لمالها وحسبها
ولحسبها وجمالها ولدينها. یا خو خلق مال ته ګوري، یا حسب و نسب ته ګوري، یا ښایست ته ګوري، یا دین ته ګوري. فاظفر بذات الدین تربت یداک. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دغه دین دا مسله به کې مضبوطه راونیسه کامیاب بشي. دغه شانې د زنانو ته هم ویلي دي چې تاسو واده کوئ نو د چا سره وکئ؟ د دینداره سړي سره وکئ. دینداره سړی که غریبي نو کیدای شي چې ستا د لور او خور رزق لږ تنګي، خو دومره دی چې ظلم او زیاتی به ورسره نه کوي، او دومره دی چې د الله نه به یې نه لرې کوي، د دین نه به یې نه لرې کوي. دا پکې فایده ده. دا قصه چې د سبیعه ده دا په تفصیل سره هم راغلی د امام بخاري امام مسلم د روایت راوړی دی. په هغې کې داسې دي عبیدالله ابن عبدالله ابن عتبه وایي زما پلار یعنی عبدالله ابن عتبه عمر ابن عبدالله ابن الارقم الزهري ته دا خبره لیکلې وه چې ته لاړ شه په سبیعه بنت الحارث الاسلمیه پسې او تپوس یې وکړه چې دا د دې څه قصه وه او پیغمبر دې ته څه ویلي کله چې دې تپوس وکړو. نو عمر ابن عبدالله ابن الارقم بیا واپس دته را جواب راولېږو. هغه جواب کې دا دي چې زه تللی وم په سبیعه پسې، د هغې نه ما تپوس وکړو نو هغې ما ته دا وویل چې زما خاوند و سعد ابن خوله، او سعد ابن خوله دا د بنو عامر خاندان نو، او دی د بدر په غزا کې هم شریک شوی دی، د سعد ابن خوله رضی الله عنه. نو د حجة الوداع په موقع باندې سعد ابن خوله وفات شو، او وی زما په خېټه باندې دغه ورځو کې ماشوم و. بچ چې کله هغه وفات شو ډېرې ورځې نه وې تېرې شوي چې زما حمل هغه وزېږېد او ماشوم پیدا شو. نو بیا مې ځان تیار کړو که څوک مې وغواړي یو لاره الله روانه کړي. نو ابو السنابل ابن بعکک را پسې راغی چې دی د بنو عبدالدار قبیلې و. وی ما ته وی چې مالی اراکی تجملتی للخطاب، داسې چله چې ځان دې ښایسته کړی دی غوښتونکو سړو دپاره. فإنکی والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. ته د هغه وخته پورې نکاح نشي کولی چې څو پورې 4 میاشتې 11 ورځې نه تېرې شي. سبیعه وایي چې کله ما ته دا خبره وکړه بس ما په ځان باندې برقه مرقه راواچوله ولاړم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته. یا رسول الله دا مسله ده فافتانی بأني قد حللت حين وضعت حملي. وی ما ته وی چې ستا د ماشوم چې پیدا شوی دی نو ستا عدت ختم شوی دی. وامرني بالتزوج بإن بدالي، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته وی که واده کې خوښه دي نو واده وکړه والله اعلم.